د مولوي عبدالکبیر لخوا د رسمیت پیژندلو په اړه ښه خبر. د افغان نیوز قدرمنو لیدونکو ستړي مشئ، وخت مو بخیر. د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر پرون چهارشنبې کابل کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال ټینګار کړی دی چې د دوی حکومت د نړۍ له لوري په رسمیت پیژندل شوي او دوی عملاً ګوري. د مولوي عبدالکبیر په خبره په 11 هیوادونو کې سیاسي استازولۍ لرو، نړۍ سره راکړه ورکړه لرو، سوداګري شته ده، که څه هم په رسمیت نه وي پیژندل شوي خو عملاً رسمیت شته دی او یوازې دومره پاتې چې د رسمیت د خبرې تعبیر له خولې راوباسي. انشاءالله دغه کار به هم ډیر زر وشي. دغه طالب چارواکي په ورته وخت کې ویلي چې د طالبان د حکومت اقتصاد محوره پالیسي لري او ډیر ژر به د غنمو له پلوه پر ځان بسیا شي. نوموړي څرګنده کړې له هغو هیوادونو سره هم ښې اړیکې غواړي چې دوی یې تکلیف کړي دي. بلخوا د زده کړو په نړیواله ورځ د طالبانو د پوهنې وزیر حبیب الله آغا پرون چهارشنبې کابل کې د افغانستان د بنسټونو د ښه والي ملي کنفرانس سرلیک لاندې جوړې شوې غونډې ته د وینا پر مهال تایید کړې ده چې په هیواد کې د عصري او دیني زده کړو کیفیت ټیټ دی. د هغه په خبره له دیني او عصري زده کړو پرته له هیواد څخه دفاع ناممکن ده او باید دې برخې ته توجه وشي. نوموړي همداراز ټینګار کړی دی چې طالبان د عصري زده کړو ښه والي باندې کار کوي.